السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د موټرو د سټارټرو د دې د ډولونو او د دې د فایدو په رابطه باندې ده. دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او عمومي معلومات شریک کړم ترڅو تاسو ته خیر او پیدا ورسیږي. نو تاسو څخه مې هیله او غوښتنه ده چې دا ویډیو مو مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو تاسو د موټرو د سټارټرو د مهمو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو، راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو، د موټرو سټارټرو ډولونه عبارت دي: اول DOL موټر سټارټر، دوهم سټار ډیلټا سټارټر، دریم آټو ټرانسفارمر سټارټر، څلورم الکترونیک ساب سټارټر، پنځم کپیسیټر سټارټر، شپږم VFD سټارټر، اووم ریورس فارورډ سټارټر. دوستانو، دا وی د 3 فیز موټر لپاره مهم سټارټر. اوس راځو د سټارټرو د نصب کولو فایدو او ګټو ته، چې کوم سټارټر دوستانو په کوم ځای کې موږ د کوم موټر لپاره استعمالولی شو، د کوم کار او فعالیت لپاره استعمالولی شو. زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مهم معلومات شریک کړم. اول راځو DOL سټارټر ته، چې د دې فل فارم دی دوستانو ډایرکټ آنلاین لوډ سټارټر. دا سټارټر 1.5 کیلو واټه او 10 HP څخه چې کوم موټر دوستانو 3 فیز دا ښکته وي هغې ته نصب او کنیکشن کیږي. دوستانو، دې ته ډایرکټ آنلاین لوډ سټارټر ځکه ویل کیږي چې دا ډایرکټ دوستانو موټر ته نصب کیږي او د دې امپیر دوستانو ډیر های وي. دوهم راځو سټار او ډیلټا سټارټر ته. سټار او ډیلټا سټارټر عموما د سټار او ډیلټا کنیکشن لپاره دوستانو چې د 1.5 کیلو واټه او 10 HP څخه دوستانو پورته 3 فیز موټر وي هغې ته نصب او کنیکشن کیږي د سټار او ډیلټا لپاره. دریم آټو ټرانسفارمر سټارټر، دا د اتومات ترانسفارمرو د سټارټر لپاره دوستانو دا نصب او کنیکشن کیږي. څلورم الکترونیک سافت سټارټر، دوستانو دا د موټر د رو چلولو لپاره استعمالیږي چې موټر په دې کې جټکه نه خوري. پنځم کپیسیټر سټارټر، دا د کپیسیټرو د بینک لپاره په سب سټیشن کې دوستانو دا نصب او کنیکشن کیږي. شپږم VFD سټارټر، دوستانو VFD سټارټر د موټر د RPM لپاره، د سپیډ لپاره، د سپیډ زیاتولو او کمولو لپاره، د کنټرولولو لپاره دوستانو VFD سټارټر چې دوستانو دا نصب او کنیکشن کیږي. اوم راځو ریورس او فارورډ سټارټر ته. دا سټارټر دوستانو عموما 3 فیز موټرو ته نصب او کنیکشن کیږي د په خاطر چې مونږ وغواړو موټر چې چپ طرف ته یا ښي طرف ته دا تاو کو. او دا دوستانو دا سټارټر عموما د لیفتونو او زینو لپاره چې کله مونږ وغواړو سړی پورته خیږي یا ښکته کوزیږي دې ته نصب او کنیکشن کیږي هغه موټر چې په لیفت کې لګېدلی یا په زینو کې لګېدلی وي. نو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د موټرو د سټارټرو او د دې د نصب کولو او د دې د فایدو په رابطه باندې وه. نو دوستانو، زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. دوستانو، ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.